آیا غواړئ چې په دې ډول ویډیوګانې جوړې کړئ؟ نو حتما دغه ویډیو تر پایه در سره وګورئ. راځم انشوټ باندې کلیک کوم، بیا په ویډیو باندې کلیک کوم. ټولو هغه موادو څخه چې زه په دې ویډیو کې استفاده کوم هغه به زه تاسو ته په ټلیګرام او وټساپ چینلونو کې اپلوډ کړم او تاسو کولی شئ چې له ډسکرپشن څخه یې لینکونه ترلاسه کړئ. په نیو باندې کلیک کوم. دغه بیکګراوند مې انتخاب کړو. په دې کې دوستانو زه غواړم چې هماغه ډول ویډیو جوړه کړم، نو یو عکس ورته داخلوم. په دې ځای کې دوستانو ټیکس ورته اډ کوم. انیمیشن هم ورکوم. په دې عکس باندې هم یو افیکټ لګوم. انیمیشن باندې کلیک کوم. اوس په بیکګراوند یو افیکټ اپلای کوم. دې ځای کې یو افیکټ اډیو افیکټ پرې اپلای کوم. په دې باندې کلیک کوم. په دې ځای کې دغه تندر افیکټ پرې اپلای کوم. د دې لوګو لرې کولو لپاره په دې کینسل اکشن باندې کلیک وکړئ او پرې ریمو باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ حتما موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه کولی شئ.